سلامونه لیدونکو، وخت مو په خیر. یو وخت یو پاچا و او د ده په پاچاهۍ کې یو څو کسه بندیان وو. د یو بندي د اعدام وخت پوره شو او پاچا غوښتل چې اعدام یې کړي. بندي د پاچا د لیدو غوښتنه وکړه او پاچا خپل دربار ته وغوښتلو. بندي چې کله پاچا سره مخامخ شو د خپل اعدام کېدو فیصله یې په سر سترګو ومنله، خو پاچا ته یې وویل چې زما د مرګ سره زما زده کړی هنر هم مري، او دا داسې هنر دی چې ستا په پاچاهۍ کې د بل چا نه دی زده. پاچا په ډېرې حیرانتیا ترې تپوس وکړو چې دا کوم ډول هنر دی چې په دې دومره لویه پاچاهۍ کې د بل چا نه دی زده. بندي ورته وویل چې زه کولی شم اس ته الوتل ور زده کړم، او دا هنر ستا په پاچاهۍ کې د بل هیچا سره نشته. ته کولی شې ما امتحان کړي، او که مې ونه شو کړی چې اس ته الوتل ور زده کړم، نو ته خو مې هر وخت اعدام کولی شي. پاچا د ډېر سوچ وروسته ورسره ومنله، او د بندي په غوښتنه یې 2 کاله وخت او یو اس ورکړو تر څو خپل هنر ثابت کړي. کله چې نور بندیان له دې قصې نه خبر شو، نو ده ته یې ویل چې ستا ټول ژوند موږ سره تیر شوی دی، او موږ په دې پوهیږو چې ستا خو داسې هېڅ قسمه هنر نه دی زده، نو بیا دې ولې پاچا ته دروغ وویلې؟ بندي ورته وویل زه په دې پوهیږم چې ما پاچا ته دروغ ویلي دي، خو تر 2 کالو به یا زه مړ یم یا به پاچا مړي، او دا هم امکان لري چې اس ته الوتل زده کړي. د قصې خلاصه دا ده، د ژوند ډېر مشکلات د وخت په تېرېدو سره یا کمیږي او یا ختمیږي. کله هم چې داسې مشکل سره مخ شوئ چې دستي حل لاره نه لري، کوشش وکړئ چې تر یو څه وخته پورې صبر وکړئ. د الله جل جلاله په رحم او کرم به مو مشکلات حل او د خوشحالۍ ډک ژوند به ولرئ.